که تا هم کله په خوب کې سره زر باران یا طوفان لیدلی وي نو دا عادي خوب نه دی. دا درې خوبونه د الله له لوري د خبرداري، برکت او ازموینې نښې دي. نن به درته ووایم چې دا هر یو خوب څه معنا لري او ستا د ژوند سره یې څه پټ تړاو دی. لومړۍ برخه د سرو زرو خوب. په خوب کې د سرو زرو لیدل ډیر وخت د نعمت او فریب ترمنځ پیغام لري. ابن سیرین رحمت الله علیه وایي که څوک ویني چې زر لري دا ښایي د مال خو یو ځل بیا د غرور ازموینه وي. که یو څوک زر لټوي او نه یې مومي دا د دنیاوي غوښتنو نښه ده چې زړه یې د ایمان له لارې تاو شوی. خو که څوک زر صدقه کوي دا د توبې او پاک زړه نښه ده. که څوک په خوب کې باران ویني دا د رحمت او برکت نښه ده. الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي ونزلنا من السماء ماء مبارکا، یعنی له اسمانه موږ مبارک باران راکوز کړ. که څوک ویني چې باران یوازې پر یوه سیمه ووري دا ښایي د ځانګړي فصل نښه وي. خو که باران ډیر سخت او زیانور ویني دا د تنبیې او ازموینې نښه ده. دریمه برخه د طوفان خوب. د طوفان خوب د بدلون، ویرې او د تقدیر د سختو پړاوونو نښه ده. که څوک ویني چې طوفان راځي خو هغه خوندي پاتې کیږي دا د ایمان ځواک څرګندوي. خو که څوک ویني چې طوفان هر څه ورانوي دا د دنیا د ناپایدارۍ او د توبې ضرورت ته اشاره کوي. پای. نو ګرانو دوستانو، سره زر، باران او طوفان درې داسې خوبونه دي چې انسان ته د دنیا رحمت او آخرت ترمنځ توازن یادوي. هر خوب یو پټ پیغام لري، ته یوازې ورته غوږ ونیسه. که تا هم دا ډول خوب لیدلی خپل خوب په تبصره کې ولیکه، زه به یې درته له اسلامي تعبیرونو سره تشریح کړم. د خوبونو نړۍ له اسرارو ډکه ده. هر خوب یو پټ راز لري. سبسکرایب مه هیروه او د بلې برخې لپاره تیار شه.